أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناه وړم الله پاک تعالی رټلی شوي شیطان نه. شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. والتين والزيتون. قسم دی په انځر او زیتون باندې. وطور سینین. او په تورې سینا یعنی غر باندې قسم. وهذا البلد الأمين. او په دې لامن څخه ډک ښار یعنی مکې باندې قسم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مونږ انسان په ډېره ښه بڼه پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين. بیا مو هغه په چپه راواړولو له ټولو لاندنیو څخه مو لاندې کړ یعنې مرتبه مو ورته تر ټولو ټیټه کړه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړه او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅ نه ختمېدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين. نو ای پیغمبره له دې وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ أليس الله بأحكم الحاكمين. آیا الله پاک تر ټولو حاکمانو لوړ حاکم نه دی؟ یعنی دی بالکل همداسې ده. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.